السلام علیکم قدرمنو درنو ملګرو. یو ډیره مهمه موضوع چې ډیر زیات کیسونه مونږ ته راځي، زموږ پیج ته میسجونه هم کیږي، ځینې کسان په کمنټونو کې هم نمبر غواړي او دا معلومات در سره ځکه شریکوم چې هغه ښځو خبرې، د هغه ښځو معلومات به تاسو په خپله واورئ چې د هغوی خاوندان بهر ملکونو کې دي، کلونه یې وشول چې خپل کور ته نه راځي، په دې فکر باندې دي چې خپل بهتر مستقبل جوړ کړي، نو د هغوی ښځې دلته په کومو کارونو باندې بیا اخته وي. قدرمنو دا بیان چې دی یقینا چې د اورېدو قابل به هم نه وي چې تاسو دا کله واورئ. داسې ډېر زیات کیسونه راځي، خاص طور باندې هغه ښځې چې د هغوی خاوندانو په کلونو کلونو هم کور ته نه راځي او هغوی په دې کوشش کې وي چې خپل آینده ښه کړي، د خپلو بچو دپاره ښه مستقبل جوړ کړي، او یا دا سوچ هم کوي چې که کاروبار یې ښه شي نو خپل بچي به هم ځان پسې بوځي. په دې دوران کې په دوی باندې ډېره زیاته دورانیه، ډېر زیات وخت هم تیر شي او خاوند یې کور ته نه راځي. نو په یاد ولرئ چې بیا ډېر داسې مشکلات مخې ته راځي، لکه دغه ښځې وایي چې دوی بیا د مختلفو لارو نه د خپل جسم سړولو، د خپل دغه خواهش سړولو کوشش هم کوي، ځکه چې دغه ځوانې ښځې وي، یو یا دوه بچي وي چې دوی پرېږدي او دوی بهر ملک ته لاړ شي، نو دا څه د عقلمندۍ خبره هم نه ده، ځکه چې دوی چې دلته د خپلې ښځې پرېږدي، که هغه خپل سخر کره پرېږدي یا خپل مور پلار سره پرېږدي، خو بیا هم چې خاوند یې په ځای باندې نه وي نو مسایل پیدا کېدلی شي. نو د دې نه ښه خبره دا ده چې په کمو پیسو باندې ګزاره وکړی شي، ځکه چې 10 او 20 کاله بهر ملک کې مسافریانې وشي او 4 او 15 کاله پسې خاوند راځي، نو 20 کاله کې انسان یقینا خبره ده چې بوډا شي، او کله هم چې بیا بوډا شي نو بیا خپلې ښځې سره چې کېږي نو هغه ځواني هم نشي یادولی چې یعنې دوی په ځوانۍ کې په مینه محبت باندې ژوند تېر کړی دی، ځکه چې خاوند یې په یو ملک کې یو ښځی دلته وه، او ځینې کارونه داسې هم شوي دي چې ښځی په داسې فتنو کې مخته شوي وي، په داسې فتنو باندې اوښتې وي چې هغه خبرې د خاوند نه خو پټې وي، خو دغه ښځه پخپله په خپل ځان کې سوځي او هغه چې دی دغه حالات نشي بیانولی. دا هر څه صرف د دې د وجې کېږي چې ښځې په کور کې پرېږدي او خاوندان یې بهر ملک کې پیسې ګټي.